بسم الله الرحمن الرحيم. ده تطبيق القواعد النحوية على النصوص القرآنية والنبوية، كتاب مقدمة. دویم درس. موږ تاسو په تیر درس کې تر دغه ځایه راورسېدو چې د قرآن کریم آیاتونه دا تقاضا کوي چې بې علمه فتوا به سړی نه ورکوي، او چې د دین ژبه سړی نه وي زده، نو هلته د دین په نامه فتوا ورکول بې علمه فتوا بلل کېږي. دا ټول د عربي او د علم نحو پر اهمیت دلالت کوي. په همدې سلسله کې بیا د ابن تیمیه صاحب خبران د هغه وایي: ولهذا كان تعلم العربية التي يتوقف فهم القرآن والحديث عليها فرضا على الكفاية بخلاف المنطق. وقال العلامة ابن تيمية: ولهذا كان تعلم العربية. دوی وایي چې په دې خاطر د هغه عربي ژبې زده کړه چې د قرآن او حدیث فهم ورباندې موقوف دی، هغه فرض کفایي دی په خلاف د منطق. منطق فرض نه دی، ځکه په منطقو کې دوې برخې دي. یو هغه د عقل مسلمات شیان چې دي، هغه په فطري ډول باندې انسان په پوهېږي. هغه بې له دې چې کبرا او صغرا وپېژني، شکل اول و حد اوسط و دا شیان وپېژني، هغه انسان په پوهېږي. نو په دې خاطر منطق ته خاص اړتیا نه لیدل کېږي، او هغه اصطلاحات باندې عقلي استدلال موقوف نه دی. ډېر خلک دي چې د منطق پر استدلال نه پوهېږي، خو ډېر دقیق عقلي استدلال کوي. د منطق اصطلاحات یې نه زده، لیکن عقلي استدلال یې ډېر دقیق. نو دا دوه شیان تاسو باید سره بیل وساتئ. یو عقلي استدلال دی، یو منطقي اصطلاحات دي. عقلي استدلال قرآن کریم فرض ګڼي. دا وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. د الله په حکم کې د مځکې د مخ ژوندیو څښېدونکو شیانو کې تر ټولو ډېر بد هغه کاڼه ګونګیان دي چې عقل نه کاروي. عقل کارول فرض دی، خو دا عقل کارول د منطقو پر اصطلاحاتو موقوف نه دی. او دا یو ټکي ته متوجه اوسئ چې دغه هغه قدر عربي چې فهم د قرآن او حدیث ورباندې موقوف، یعنې د ټولو عربو لهجې زده کول، او ټول هغه شیان مثلا ځینې کوچیانه اصطلاحات دي، د ځینې وښو نومونه دي، د ځینې نورو شیانو نومونه دي، هغه زده کول ضروري نه دي. هغه عربي ضروري ده چې قرآن او حدیث به زده کېږي. وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين. بل دا خبره کوي چې خود خپل عربي ژبه زده کول د دین برخه ده. ومعرفتها فرض واجب. او د هغه پېژندنه او زده کړه فرض واجب دی. واجب د عامو فقهاو په اصطلاح کې د فرض مرادف کارېږي. په حنفي فقه کې، په اصول الفقه کې احناف هم د فرض مرادف بولي، د فرض په معنا یې کاروي. الامر للوجوب یعنې امر فرضیت د فرضیت دپاره دی. په فروع د فقه کې بیا دوی د واجب تر فرض راټیټ بولي. په حکم کې، په عقیده کې، یعنې په اړه فرق کې، په حکم کې، په عمل کې فرق نه ورکوي. په عقیده کې وایي د فرض منکر کافر دی، د واجب منکر کافر نه بلل کېږي. نو دلته اوس د دوی مطلب د واجب څخه دغه د فرض مرادف. فإن فهم الكتاب والسنة فرض. ځکه د قرآن او سنت زده کړه فرض ده. ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. او هغه سړی نشي زده کولی مګر په زده کړې د عربي ژبې. تر څو عربي ژبه سړی نه وي زده کړې، قرآن او سنت صحیح نشي زده کولی. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. او کوم شی چې فرض له هغه پرته نه پوره کېږي، نو هغه هم فرض دی، یعنې د فرض وسیله هم فرض ده. نو بیا وایي: ثم منها ما هو واجب على الأعیان. بیا ځینې د هغو د هغه دي چې عیني، یعنې فرض عین دی. واجب على الأعیان د عربي ژبې ځینې برخه فرض عین ده. هغه نو کوم شیان دي؟ لکه اوس د لا اله الا الله په مفهوم پوهېدل، د
خلاص مفهوم یې زده کول دومره قدر پر هر مسلمان باندې فرض عین دی. ځکه که د لا اله الا الله مفهوم زده نه کړي، دا د اسلام توحید و رسالت دی څنګه فهموي؟ نو البته هغه په داسې شکل زده کول یې فرض عین نه دی چې ذالک فی الجنس دی و اسم مبني پر فتحه ده و دا مستثنا منه یې څه شي د مستثنا یې څه شي ده، نه، دغه خلاص مطلب د عربي څخه په خپل ژبه دغه خلاص مطلب زده کول چې د دې مطلب دا دی چې د الله پرته بل د عبادت لایق هېڅوک نشته او محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی. دومره قدر ځان په پوهول دا فرض عین دی. ومنها ما هو واجب على الكفايه او ځینې بیا واجب على الكفايه فرض کفایي وي. وهذا معنى ما رواه ابو بکر بن ابي شیبه، او دغه بیان چې ما وکړ د هغه روایت معنا ده چې ابو بکر بن ابي شیبه نقل کړي. دا کتاب مشهور کتاب دی المصنف في الآثار د ابن ابي شیبه. حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن عمر بن زيد قال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه ته خط ولېږي د خپل خلافت په دوران کې چې هغه د ده والي و. اما بعد فتفقهوا في السنه، وایي د نبي علیه السلام په تګلارې کې ژورپوهنه حاصل کړه. د نبي علیه السلام د دین لاره صحیح زده کړه. د سنت هغه وخت د نبي علیه السلام د لارې په معنا هم کارېدله چې د نبي علیه السلام تګلاره زده کړه چې دا ټول دین ته شاملېږي. نو فرض واجب او دا اصطلاحي سنت ټول د نبي علیه السلام دین لاره زده کړي. وتفقهوا في العربیة، او په عربي کې ژورپوهنه حاصل کړي. واعربوا القرآن، او قرآن په صحیح اعراب وایست. دغه د اعراب دا وروستنۍ اصطلاح، دا به تاسو ته سوال پیدا کېږي هلته به د اعراب اصطلاح چیرې؟ دا اصطلاح خو وروستنۍ د اعراب چې اوس یې نحویان کاروي. خو ځینې وخت داسې هم کېږي، ده خو مطلب دا و چې په صحیح حرکات وایست او اعراب سره یې وایست. خو ځینې وخت داسې هم سوي دي چې صحابه کرامو داسې اصطلاحات کارولي دي چې هغه وروسته نحویانو هغه اصطلاحات بیا تعقیب کړي دي. حتی د خپله د نحوې نوم چې علي رضی الله عنه ابوالاسود دعلي ته وایي، د دې کتاب مقدمې په اخر کې به راسي وایي انحو هذا النحو، په همدې تګلاره باندې مخ ته ځه، باید نوم نحو سي. نو دلته د صحابو څخه نور هم داسې شیان رانقل دي. دغه د سورة زمر نه، سورة جاسیه کې دا قرآن کریم کې چې وایي ونادوا یا مالک لیقضي علینا ربک. نو هلته یو قرأت کې راځي ونادوا یا مالک، ترخیم پکې شوی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه ابو حیان نهی په خپل تفسیر کې نقل کړی وایي د ویل چې ما احوجهم الى الترخیم، څومره ډېر اړ دی و ترخیم ته. نو دلته اوس یعنې هغه وخت د ترخیم اصطلاح نه وه، دا تورې کارولې ده. اوس وروسته نحویانو دغه معنا ترخیم لپاره کارولې ده. قرآن د واعربوا القرآن، قرآن په اعراب سره وایست، په عربي ژبه یې وایست. د اعربوا القرآن دا مطلب هم لري عربي ژبه، د عربي اعراب مطابق یې وایست فانه عربي، ځکه دا په عربي ژبه نازل شوی. الله وایي انا انزلناه قرآنا عربیا. دا خبره خلاصه شوه. اوس راځو هغه درېیمه خبرې ده چې نحوه نوي لیکلو ته اړتیا نه لري، یعنې نوي قواعدو جوړولو ته اړتیا نه لري. ولذلك اهتم به اهل العلم. که ستاسو په یاد وي چې په دغه مقدمه کې موږ اته عنوانونه یا اته سرټکي د خبرو لرو. دا هغه درېیمې خبرې ته اوس راغلو چې نحوه د قواعدو جوړونې په لحاظ غني سوی. ولذلك اهتم به اهل العلم، فمن اول كتب هذا العلم الكتاب لسيبويه رحمه الله. اول کتاب څخه چې پاتې دی د سیبوي کتاب دی، یعنې مستند چې پاتې دی. یو بل کتاب خلیل صاحب ته مقصود دی، خو ظاهرا داسې دی چې هغه د هغه کتاب نه دی.
وهو أكبر متن عرف في قواعد اللغة أو دا ستر متن دي شدا لغة بقواعد كيف تسوي حين كان أهل بقية اللغات لا يعرفون كتب القواعد. هذا وقت دبنور جيبوا ولا قواعد خاصة بجد يعني أهم لدي كده عشان نوري بعد. وألف بعده كثيرون أو ده هذا مستدير بها كتابنا لكلدي لو بيفنح بك بيخلي كتابنا لكلسوي يعني شاوفوا زر كتابه ترسيدي دي الجنسي دي شو كان مركي يوم كتاب فارس ما هو كتين ويجي تقريبا 8 أترسوا كتابنا نحو كي شيء سيو. وفصل أبوابه الزمخشري ده مفصل فنامي كتاب لكل ده نحو أبواب تفصيلي ذكر كريم ولخصه ابن الحاجب سبيل كافية خلاصة كريم وجمع مفرقه وقيد شوارده الملك المؤيد. ده النحو مفرق شيئا ونوادرهم ملك مؤيد فخبل الكتاب جمع كريم ده الكتاب دي خبل هنم دي أبو الفداء إسماعيل بن الأفضل الأيوبي ده الشام ده حماد سمي يعني حاكم أو ده أيوبي ده كورنيدي أو ده كتاب الكناش في فن النحو والصرف ده ابن حجر سب كتابنا جمع كردي أو نور ورباني إذا كردي بس ترتيب اللي كان الكتاب شاف سوي بس أو نور كتابنا ملاجي مثلا في تاريخ الكتاب لدي المختصر في أخبار البشر بالتقويم البلدان أو نظم كتاب الحريري في الفقه الشافعي ده كتابنا دي شان إنه أعلام دا جمع كردي ونظمه ابن مالك سبيل النحو فالنظم كراوي ده ألفية بالكتاب نظم كده نحو راوي ده بالكتاب كم أغدريز در بيتو ده ألفية ده غس خلاصة كده دي كتاب ألفية يوم خلاصة هم ده وكتب على ترتيبهم آخرون أو ده ترتيب النور لكل دي خدا دوا ترتيب وصف مشهور دي وده الزمخشري وكافية ترتيب زمخشري وده ابن حجر سب ترتيب أو بلده ابن مالك سب ترتيب عربين اللي كده ابن مالك سب ترتيب دير مشهور وأكثر فيه التصانيف أو بدي كبير تصنيفنا كله رحم الله الجميع وأثابهم على جهودهم وسرزوده تلوري خبرت شيء فلم يبق حاجة إلى تقعيد القواعد من جديد إنه قواعد جوړول النبي صلى الله عليه وسلم حاجات نه دی پات کوم څه چې نن اړتیا ورته سته هغه څه شي هغه دا دی چې وإنما الحاجة إلى تسهيلها وتطبيقها عمليا نن چې اړتیا سته هغه د نحوي قواعد اسانه کولو ته او عملي تطبیقولو اجرا ته اړتیا سته. قواعد القرآن حسب مستوى الطلاب المعاصرين وظروفهم ده معاصر الطلاب ده مستوى مطابق أو ده ظروف مطابقة. فإن مشكلتنا اللغوية في القرون الأخيرة مجيء طاعون الجهل والخمود وآفة الركود والجمود. كده بستي كده جهل طاعون راغلي دي الخمود ده خاموشي وآفة الركود والجمود أعداد خبر قفة دريت الجمود بخلق كلام تسوي دخل مشكلاته فأصيب به علم النحو أيضا كغيره من العلوم. إنه دغ آفات صحة دغ مصيبات نحو تامر سنة لكن نور علوم دغ تعاون الجهل علم النحو تامر سنة لكن نور علوم تشتري سنة. فكان من تلك الآفات الأمور الآتية تتوقع آفات تغدارات لمكي شيانهم يعني هذا شيء ده كتاب تلوث أرتاوي فيداسه ندغ مشكلاته أولا مشكلاتي بأنه الكتاب بتسمى صدري كل شيء على بروس ذكر عدم تطبيق النحو على ما وضع لأجله النحو لا تطبيق برهاغ شيء ده كم شيء ده قارج وزسي وهو الكتاب والسنة وكتب التراث العربية أو ده عربي ميراث كتابه
د دې لپاره نه هو څه هغه د لپاره نه کړی د خالي ضربت شو ویل کېدل. دویم الجمود على محاكاة الأمثلة المفروضة المتكررة، جامد پاتې کېدل پر حکایتولو د هغه فرضي مثالونه چې بار بار تکرارېدل، لکه جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید، ضرب زید عمرا وزید زیدا، بس دغه شان. فنتيجة ذلك أن بعض الطلاب فهم أن الفاعل هو زيد. بس ځینې طالبانو دا فهمول چې فاعل بس زید دی، بل شی نه. وإذا سئل عن المبتدأ فهو زيد، د مبتدأ عن پوښتنه ځینې شي هم زید دی. وكل شيء في النحو يدور حول زيد، نحو کې ټول شی د زید پر شاوخوا ګرځي، فلا يعرف غير زيد، د زید پرته بل شی نه پېژني. دریم مشکل اختراع الحواشي الشبيهة بالألغاز والاشتغال بها. داسې حاشیې اختراع کول چې هغه د الغاز او د څه ورته د ملابندک مثالونو سره شبیه وو او په هغه باندې به ځانونه مشغوله کړي وو. انظر على سبيل المثال حاشية الكافية رقم 6 في الصفحة رقم 20، شپږمه حاشیه په شلمه صفحه کې، على قول ابن حاجب في مبحث الخبر چې دی وایي وما وقع ظرفا فالأكثر على أنه مقدر بجملة. دلته به على حرف لري غالبا دی چې د کوم څه چې ظرفا کسوي نو اکثر په دې دي چې دا مقدر په جملې دی. على حرف که حذف سوی کېدلی شي او که وي هم دواړه د عربي لحاظ باندې صحیح دي، خو اوس بیا په کافیه کې وګورو چې هلته لیکلی که نه دی، عربي لحاظ دواړه صحیح دي. نو حيث قال المحشي حاشا ولا ويل وما وقع ظرفا يعني إلى آخره، وقع ظرفا فيما وقع ظرفا خبرا لوقع أو حالا عن ما وقع فيما وقع على اختلاف وقع في وقع. وتاسو اوس دې ته وګورئ دا اوس څه شي ځینې فهمول کېږي. د ده مطلب دا دی چې د دغه وما وقع ظرفا د دغه د نسب وجه بیان کړي او په دوه طریقې بیان کړي دي. یا دا چې دا وقع فعل ناقص دی، وقع کې خو په دواړه تقدیر ضمیر پورته مستتر دی. وقع به یا فعل ناقص وي، نو که فعل ناقص وي هغه مستتر ضمیر چې پکې دی هغه اسم د ظرفان خبر، او که وقع فعل تام هغه مستتر ضمیر فاعل دی او دا ظرفان حال دی. بس خلاص خبره ده. نو دونې وقع وقعات څه کوي؟ نو دی وایي چې وقع ظرفا خبرا لوقع او حالا عن ما وقع فيما وقع على اختلاف الوقع. وكان من السهل ان يقول او اسانه خبره دا و چې دا وایي استتر في لفظ وقع ضمير راجع الى ما، ووقع کې ضمیر مستتر دی د ما کلمې ته راجع. فإن كان لفظ وقع فعلا ناقصا فالضمير اسمه وظرفا خبر. كذا وقع فعل ناقص نو هغه ضمیر چې پکې مستتر دی هغه اسم دی، ظرفا خبر دی لکه کان خبر چې. وإن كان فعلا تاما او كذا وقع فعل تام فالضمير دغه ضمیر چې مستتر دی دا فاعل دی، وظرفا حالنا ظرفا دغه حال. واسانه شی دی و د څومره مشکل چې جوړ کړی دی. نو دا یو هغه څنګه موږ نمونه خروار. څلورم ذكر المسائل المفروضة التي لا واقع لها. اسی فرضي مسائل ذکر کول چې هیڅ واقعیت عملي بڼه نه لري. مثل قول في باب التنازع، لکه دا وینا د تنازع په باب کې حسبني وحسبتهما منطلقين زيدان منطلقا. نو اوس دغه جمله په ټوله عربي کې یو عملي نمونه څوک ښودلی شي چې دغسې جمله کارېدلې یو ځای. عاقل انسان خو چې خبره کوي خو داسې خبره کوي چې څوک وپوهېږي. نو داسې یو مثال وسته په عربي کې. فمثل هذا الكلام لم يتكلم به العرب قديما. نه دا عرب پخوا په دې داسې کلام غږېدلی دی. ولا يستعمل الآن نحو اوس کارېږي. ثم هو على فرضيته ليس فيه تنازع. بیا دا چې دوی فرض کړی دی په دې کې تنازع هم نشته. ځکه لأن
حسبتهما لا يطلب منطلقا دغه خو په دغه خو دا وایي چې په منطلقا کې د حسبني او د حسبتهما تنازع ده. نو چې دا حسبتهما خو د منطلقا مطالبه نه کوي، ولې؟ لكونه مفردا، ځکه منطلقا مفرد دی، والمفعول الاول د حسبتهما اول مفعول چې هما دی دا تثنیه ده، نو چې اول مفعول تثنیه او اخر تثنیه دوه مفعول تثنیه باندې، نو په دې کې اصل تنازع هم نشته. په دغه شیانو کې اکثره وخت تاسو وګورئ په نحو کې تر ټولو سخت ځایونه هغه دي چې په درد نه خوري، هغه کوم برخه چې په درد خوري هغه سخته نه ده. مثلا تنازع کې اکثره د مثالونه چې استعمال نه لري، عملي بڼه نه لري، دا ډېر سخت دي، ځکه دا غیر عملي شیان چې دا خو په ذهن کې هم نه راځي، هوایي شیان دي، نو دا سخت او د طالب العلم زیات وخت په دغه تېرېږي. طالبانو چې مشکل جوړ کړی یو دا چې په دا فنونو کې مو هغه شیانو باندې دوی وخت ډېر تېر کړی چې هغه عملي بڼه نه لري، په درد یې نه خوري. دا نو نه ورته چې دا اوس ولې ماغزه پر ستړي کوي، دا څه وخت په درد کې په کوم ځای کې په درد خوري، ډېر دا شیان دي. منطق خو بیا دا بیخي ډېر دي چې په درد نه خوري. اوس پوښتنه څوک نه کوي چې دا تقسیمات چې دا سوي دي دا په کوم ځای کې په درد خوري، بیا به هغې سره روان وي. او ځینې شیان دا دي عقاید ته هم ځینې داسې شیان ور اچولي دي چې عقاید نه دي، یعنې اسلام نه دي راڅخه غوښتي چې دا د عقاید وي. کم عقاید چې قرآن کریم او دارنګه د نبي علیه السلام په زمانه کې وو هغه مسلم شیان دي، دومره جنجال نشته. دا جنجالونه شته په هغه عقایدو کې شته چې هغه قرآن کریم ټینګار نه دی پر کړی. دغسې یعنې جنجالونه موږ قصد ځانو ته جوړ کړي. پنځم تعلیل الوضعیات والتساؤل عن علل المسموعات. وضعي شیانو ته چې هغه وضع کړي هغو ته علتونه پیدا کوو، او پوښتنې د مسموع په سمه ثابت شیان هغه ته دپاره پوښتنې کوي چې دا ولې داسې. او وانما یسأل عما یجب قیاسا فامتنع. سوال خو د داسې شي په اړه کېږي چې د قیاس تقاضا داسې وه چې باید داسې سوي وای او هغه ممتنع راغلی. هلته سوال کېږي چې د قیاس غوښتنه خو دا ده چې دا باید دغسې وي، دا ولې منع سوی دی. اما السؤال عن الوضعيات فامر يؤدي الى تسلسل الاسئله. د وضعي شیانو په اړه سوال خو نو داسې یو امر دی چې دا مفضي کېږي و تسلسل د پوښتنو ته، حتی یقال مثلا لماذا جاء نصر قعد دخل خرج مفتوحة العين في الماضي ومضمومة العين في المضارع. دغه فعلونه ولې په ماضي کې مفتوح العين او په مضارع کې مضموم العين راغلي دي؟ ولې دا مضارع مكسور العين نه راغلي؟ ولماذا جاء سمع علم وهو غير بالعكس؟ دا بیا ولې ماضي مكسور العين ده او مضارع مفتوح العين ده؟ دا بالعكس دا مطلب چې مضارع ده يعني مفتوح العين او ماضي مكسور العين. ولماذا جاء قنط يقنط مفتوح العين في الماضي والمضارع؟ دا فعل بیا ولې ماضي ومضارع دواړه مفتوح العين دي. ولماذا جاء لن ناصبة ولم جازمة؟ دا لن ولې مضارع ته نصب ورکوي، لم جزم ورکوي، ولې بالعکس نه دي راغلي؟ وغير ذلك من الأسئلة غير دې څخه نور سوالونه والعلل التي لا ينبغي الاشتغال بها، نور داسې سوالونه او علتونه چې په هغو باندې ځان مشغولول نه دی پکار. نو چې دغسې وه نو دا کتاب دا پنځمه خبره ده چې دا کتاب ولیکل شو. اول فجمعت آیات قرآنیة وأحادیث نبویة لتطبیق النحو علیه. دا اصل کې ما اول ځل کتاب په شکل نه و ترتیب کړی، خالي د تمرینونو لپاره مې د آیاتونو او حدیثونو جمع کړي. وكان من كتب النحو المقررة عندنا منذ مدة ألفية بن مالك. إنه أول خدمة بس هو هذا النحو مقرر كتابنا المرسل اللي الوقت ألفية بن مالك. فبدا لي بعد طلب عدة من الإخوة الأفاضل وما تداس سرقان دس ودا بسين كراله ورسل دي ځینې اهل علم هم داسې غوښتنه وکړه
أن أرتب شرحا لها ألفية الشرح ترتيب متوسطة مزددرني مع تطبيق قواعدها على النصوص سرد تطبيق قواعد فالدغب جمكر النصوص بعد كي يساعد الطلاب عصرنا في رفع الضعف الطارئ عليهم في نطقهم بلغتهم القرآنية. لدي لفارة الطالبان مستر زمانك طالب الإمام مستر براستوكي ترتوت دوي حقا تاريخ عارضي زعب فور تكلي شديد بخبل القرآني لغتك لري في لغتهم القرآنية يعني ده كسم زمر طالبان خو أجام يخوضها القرآني لغة تقول مسلمان لغة شاب ويسهل ما يشكل عليهم فهمه أو أسانا كتير أغا تيجي فردي فاندي فهم مشكلة مما وقع فيه تقديم وتأخير يعني دواء خبري بفديك نش كتاب راغ يو داغا بالنحوي فبارك جدوي كم زورتها بيدا سير دا ودوي دا كم زورتها اللي ريكلي أو بل دا ألفية ففهمك دا ألفية ففهمك كم تجي أغا فهمي مشكلة دا تقديم وتأخير فوجب أن الدغا وتأسانك مما وقع فيه تقديم وتأخير وحسب دغا ألفية كم دا تقديم وتأخير وحسب وترك بعض القيود ترك زين القيود الهامة مهم قيدنا فاتسي اكتفاء بالأمثلة جدا فمثالنا اكتفاء كده لأجل ضرورة الشعر في الألفية دوجه ديك ضرورة الشعر في الألفية كأبو بيتنا دين الشعر ده وزن بخاطر دير زينة يعني اختصار كده مهم قيدنا صراحة ندي تكفي مثال اكتفاء كده رغم التفوق تنازلها في هذا العلم سرد تفوق النازم دي ألفية بدي علم كين دي بندي خو باور ولا شغف علم كي تكرادي أو يوم أخكش إمام دي فدي علم كي لكن داشي بس بيتوني كي ألفية أنا أورد نتيني زائنة ضرورة الشريفة وجه زيني قيودات زيني فاتسيبي أنه ده خو سردت الورد شخصيته ولكن لكل وقت مقتضياته وحاجته هر وقت بل وستجي ارتيابي ولكل مكان أساليبه ولهجته ده هر زي بيخبل أسلوب ولهجي والإنسان مكلف بنشر العلم وتسهيل طرقه على قدر طاقته هو الإنسان مكلف بنشر العلم أو أسانوله دلاوي يخبل طاقته متاقل والناظم رحمه الله قال في أول كتابه التسهيل أخبل ابن مالك سن قبل يوم الكتاب شيء التسهيل فنامدي أعرف أول كواي وإذا كانت العلوم منحة إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عصر على كثير من المتقدمين علم الله تعالى يوارك أو يو اختصاصي موهبة لزين زاينة يشاط والكري زين زاينة بينور ثاني والكري حتى زين خلق فيو علم إمامان جود كري خيو ورا بار خيبا أغتني والكري غيبا بلشة والكري لو بيا بعيد ندشة ذخيرة سوي بعض متأخرين وتبزين هذا شانشة سخت نفسي بردير متقدمين أعاذنا الله من حسد يسد باب الإنصاف والله نور وصلت لذاتي وحسد تخش الإنصاف باب تلي ويصد عن جميل الأوصاف أو مخنويك إذا سوء الأوصاف هذا كتاب تسهيل الفوائد مقدمة دوام مخكلة وس ويقولوا شيء شمر وقت لهم وسميت الكتاب تطبيق القواعد النحوية ده كتاب يعني ده كتاب نم خدا هذا نووس بعد كتاب تغلارة ده كتاب تغلارة شنو كذا قبل إن شاء الله بلداس قبل اليوم ده سوتشي ده كتاب تغلارة سدن بس ترتيب مسائل ولا كي دانا بيا بدي بحث درس ذكر كوتش وسميت الكتاب تطبيق القواعد النحوية ده قلت ده بلداس سوتشي